زما د مضمون سرخط دی د شاعر مقام او ذمواري. موږ ټول په دې پوهیږو چې ژبه ډېره د کار اوزار او وسیله ده، د علم، پوهې، تجربو، جذباتو، احساساتو او ارمانونو د اظهار وسیله ده. ژبې انسان د علم په بام خېژولی دی او ژبې جهان د ښه ژوندون ځای ګرځولی دی. بیا دغه ژبه چې ښکلی ترتیب ونیسي نو ښایسته شي، خوږه شي او پسته شي. چې ښکلی خیال راونیسي نو ګلونه شي، غونچه شي. چې ښکلی تخیل راونغاړي نو وږمنه شي، وږمه شي. چې ښکلا او موسیقي پکې ورګډه شي نو سپینه پلوشه شي. نو بیا د رباب تارونه وچیړي، نغمه شي. یا د شعر زمزمه شي، یا د شعر فنپاره شي. یا غزل شي، یا ټپه شي، یا ناول یا افسانه شي. بیا تشه ژبه نشي د بیان د سر شمله شي. بیا د لوستونکي او اورېدونکي د زړه په کور کې ځای نشي. د مین د مات ځیګر کوشیر شي. د لږ وخت لپاره یې ټول غمونه هیر شي. د عاشق د سوي اروا سوی شي. د هغه د خورین زړګي ټکور شي. د ماتم په ماښام یې په سندرو سر کړي او د اختر په سحر یې په ویر اخته کړي. خلک فن ځکه خوښوي چې غمونه هېروي، اندېښنې تختوي او د خوشحالۍ او سکون احساس ورکوي. چې داسې لویه ښېګړه لري نو بیا د شعر او ادب احترام پکار دی. د دې دغه جادوګرې خوبۍ ته سلام پکار دی. خو یوه خبره شته چې ټول ادب او په ځانګړې توګه شعر که د سماجي انصاف له ارمانه او د اجتماعي مرامه تشباڼه وي، کوټلی مقصد او ګټور هدف ونه لري، نو بیا خوشحال بابا وایي چې معنا ورسره نه وي ویل سپور دي. خدای دې نه که د خوشحال خبره سپوره. او د سحر یوسفزي خبره د کاغذ ګل نه خوشبو نه لري. او د رښتین خبره چې د خیوې لوښی د خوراک پکې نه کېږي. دا خبره په خپل ځای سمه ده چې خوراک د لوښي له مخه خوړی کېږي. خو دا خبره هم منل پکار دي چې د خوراک لپاره یوازې خوند غذا هم ضروري ده. د صورت سره د سیرت خواږه هم بسیار پکار دي. باید شاعر او ادیب په دې ټکي پوه وي چې ادب تش د ساعتېرۍ توکی نه دی. ادب رڼا ده او ادیب روښان دی. شعر شعور دی او شاعر پوهان دی. پکار دی چې شاعر او ادیب د بصارت ترڅنګ بصیرت هم ولري. زیږونې لکه رانجه د وګړو نظر زیات کړي. پکار دی چې د قلم خاوند دانشور وي. د خپلې ټولنې د خوبو و خامونه خبر وي. د خپلې ټولنې په تاریخ، تهذیب، نفسیاتو، سماجي جوړښت، علمي استعداد، فکري زاویو، ادبي روایت او په بدلیدونکو حالاتو یې ژور نظر وي. په دې به پوهېږي چې څه لیکي، څه لیکي او چاته لیکي. پکار دی چې شاعر او ادب د وخت سره پخلا نه شي. په پوره اراده او تابعه د وګړو په ذهن او فکر کې پراختیا او پرمختلون، په علم کې زیاتون او په حالاتو کې بدلون راولي. د نن په چشمو کې سبا ته ګوري او د تش سبا په ځای د سباون لارې په ګوته کې.